اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خان بابا ډیرو زیاتو ملګرو پوښتنې کړې دي او تاسو نه لګلې تاسو د پاره چې په قوم او د کسب په حواله سره تاسو خبرې وکړي نو د باره کې تاسو ته وایم چې تاسو مهرباني وکړئ لږ نور وضاحت وکړئ په دې باندې زموږ مخکې ویډیوز راغلي خو ځینې خلکو زړونو کې شکونه دي او نوې تاسو پوښتنې کوي خلک نو د قوم او د کسب په حق لکه تاسو لږ نور وضاحت وکړئ مهرباني وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پورې کوم خو چې دی هغه بیخي ما تاسو ته دی وضاحت کړی دی او ښکاره خبره هم ده چې کوم بخپل ژبه وي داغه به چې دی نو خپل تاریخ وي خپل دغه به وي خپل خاوره به وي خپل هر څه به معلوم وي یو وي چې بیل جبا یو وی لهجه تاسو لهجه پیژنئ تاسو اکسته وای ک چرته غوي چې ز بیل کوم منو ته وای چې لګ ته وای تخپل خبرې وکا ک پاغي کې 50% د بلی جبي ټکی وی کنه 50% نو پوښا چې دا بیل جبا نه ده دا لهجه ده بیا دا بیل د بل کوم برخه ده یا هغه د کوم برخه ده اوس لکه دلته کې تاسو کتلی وي دا د هندۍ ژبې چې څومره لهجې دي نو دا په خخ کارا بال ملکونو کې دي ته چې کله دی دا وایي دا ټوله ته هندي وایي خو لهجې بیلې دي اوس لکه پښتو ده پښتو ژبه د دې تاسو وګورئ لهجه وزیری لهجه شته ده د یوسف زو لهجه شته ده دغه افریدو لهجه شته ده دغه د بنوسو لهجه شته ده ډېر لهجې دي کنه د کندهاري لهجه بیل ده د کوټي وغیرہ وغیرہ ده نو دې ته غور وکړي چې لهجه او ژبه بیل فرق ده اوس دغه شان کدی ته وګوري نو دا ټول یو قوم دی پښتون لهجه چونکی ژبه یو ده اوس داسې خو نشي ویلې کنه چې سړی وایي چې چې د وزیرو د بیل ژبه ده او د یوسف زو بیل جبه دا او دغه بیل جبه نه دا یو جبه دا خو لهجې دي یو جبه لهجې دي کندارو بیل جبه دا نه دا د پښتو لهجه ده او مسنګ تاسو ته وی کنه چې جبه کې دا کتا ګوري چې دا بیل جبه دا او کنه د بلی جبه د یو جبه برخه ده مطلب ګوري چې د دې 50% وګوري چې پای کې څومره دغه بدلون دی او وینا کې څومره فرق دی لکه ما اوس وی کنه چې یاره دل تراشه کینا ډوډۍ وخوره کته څنګه ده دل تراشه کینا زموږ په پښتو کې بدلی راشه دی خو راشه کنه ده بیا تاسو وګورئ چې یاره د نورو لهجو څنګه ده د دې نورو جبو بیا کم دغه دی هغه ګوري د سره د کوم د اندازه به تاسو ته بدغه کیږي پاتې شو خبره د کسب نو الکاسب حبیب الله غره دا ساتي دا د دې سپکاوي ډیر په دغه سره شوی دی یو خو خلک ځان ته مسلمان وای بل خو چې دینو د کسب په تور باندې خلک سپکای حالانکه کسب چې دینو دا دیتا مازه ښکارو الکاسب حبیب الله الله ته خوګ دی اوس مسله دا ده چې کوم کې د هر کسب خلق کې دی شي د دې بل پیژنګلو دا ده چې کوم کې د هر کسب کس کې دی شي او دا به وی کوم بغیر د هر کسب نه جوړې دی نشي کوم کې د هر کسب خلق به وی خامخا به وی او کسب لکه اوس ډاکټر ما د کسب دی زما ور بل کار کوي زما مورم د میډیکل سره زما مورم چې دینو وای چې وګوره چې کسب میډیکل سره تعلق ساتلو دغه شانتي زما پلار زما نیکو دا بیل لګو روزګار بیل شه دی کسب روزګار پیشه دا بیل شه دی دا بد یو نسب خلق به وي خو روزګار به بیل وی پیشه به بیل وی کسب به بیل وی په یو قوم کې ځکه وایم چې په یو قوم کې د مختلف کسب خلق به وي خامخا به وي بغیر د دین دا قوم نه دی چې
چې بدی کې یو پیشې خلک خدا خو پیشه شو دا به قوم نه دی دا کسب دی دا کار دی دا پیشه ده اوس لکه د دې ډاکټر نو تاسو وایي چې بس د ټولي دنیا چې دی نو ډاکټران چې دی دا یو قوم شو هغه په چین کې دي په دغه کې دي کابل امریکا کې دي د دې چې دی نو نور خلک چې انجینیر دی مخکې به د لوار یو انجینیر دی کنه سیل مل ته جوړ شو پته نه لګي څه ته جوړ شو نو تاسو وایي چې دا ټول دنیا کې سو کوم د اوسپنې کار کوي نو هغه یو قوم شو مسله دا د پیشه او دغه کې ډېر فرق دی قوم کې په هر قوم کې مختلف پیشو والا خلک به وي د پیشو په بنیاد باندې دا قومونه موږ نشو جوړولای د کسب په بنیاد باندې موږ قومونه نشو جوړولای او جوړې دي نشي ما اوس که تاسو ته وی کنه چې که زه وایم چې را دا پلانې چې د نو اوس د دنیا ټول چې څومره دا دغه والدي کپړې کار والدي میل والدي دغه والدي په خوا به وته دغه وی ها جولا به وته وی نه هغه د کپړې د میل کار کوي دغه کار کوي نو په خپل غور وکړي چې آیا د دنیا ټول دا د کپړې کاروبار د میل کاروبار چې کوم دی نو دا دغه شو لکه د بیل پاغي باندې کومونه جوړيږي موږ دې سيزونه تکو قتل پکار دي نو خبرداوی چې مونږه د دې سيزونو نه هغه د کوششونه کو د بیلتون د یو پلار ځامن بې هغه بچ دینو مختلف پیشو کی وي نو دې مطلب خدا نه شو چې دا قومونه بدل شول قوم خو یو دی سوال راپورته کیږي د ډاکټر صاحب دلته کې دا سوال را پیدا کیږي چې تاسو څنګه و چې کسب کوونکی د الله تعالی ډېر زیات خوښ وي زموږ په معاشره کې دا کسبګر دومره سپک وي دا چا داسې سپک کړي کسب په بنیاد باندې د خلک چا سپک کړي دي یاره د دې دغه د ډیر وخت نه دی خو زوړ چې کوم ریکارډ او یا کوم چې موږ تحریری دغه چې کته شو کنه نو دا د اوید کمالات په دې کې ډیر ښکاری ځکه چې په هغه کې د څه کمال وشو چې دغه مالدار خلکو یا دغه خلکو چې د خپل ځان چې د هغه په غټه ستکینول او چا پاکستان براهمن کو چا پاکستان دغه کو هغه چې راجپوت شو سو پاکستان شو سو پاکستان شو او د کم چې د الله تعالی خو خلکو کم چې کار روزګار به کولو دغه به کولو نو هغه سپکل حالانکه سپک خو دې نور لپاره اسلام زموږ په خیال چې د صفا منکړی دا دغه کړی دا حقیقت دا ده چې دا د کسب په بنیاد باندې د قومونو په بنیاد هم چې د ښکته پورته نشته دی نو کسب خو ګوره عظمت دی کار روزګار لاس او خپل خوځي دا څنګه دغه کې دی شي سوال نه پیدا کیږي زموږ دنیا چې دی نو دا په کسب روانه ده تاسو به کتلی وي په هر مارغه ته الله تعالی یو کسب ورکړی دی یو پیشه یو روزګار ورکړی دی د دې قران دا آیات نه دی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا یو کمال دی د آیات کې ګوره او شعوبا وقبائل لتعارفوا دا قومونه نه دي قومونه د الله تعالی د ملک اداري دي او اداري څه کوي اداري په څه پیژندل کېږي خپل کار ګوره س عجیب غونډه کې د دې د زموږ د ډي ان اے چې وګوره د ډي ان اے خپل یو کمال له خپل کار دی اوس مسله دا شو چې د ویدونو په کمالات دا وشول چې یاره که څوک جنګیانو هغه برا دغه باندې کې نه حالانکه جنګیانو د دغه قوم نه براوتی وي کنه ده هم د دغه بنیان نه براوتی وي دا نور کسبونو والا تجارت والا دغه هم دغه قوم نه براوتی وي بل ته نه خو نه راوتی کنه نو مثلا هغه شو چې کسب چې دی نو دا د قوم څخه دغه نه لري چې څوک اوس عربیانو کې ډیرو خلکو چې دینو غړي ویزي سره لري نو بیل کوم خو نه شو
دی خو عرب کنه چا پکې تجارت کولو یو ورور به تجارت کولو بل بچی دی نو ګډي بيزي سره دی مطلب خدا نه شو چې هغه بیل کوم شو وګورئ خلک را پاسي هغه کسب په بنیاد باندې کوم دا وو چې موږ کوم کزنی خلک را پاسي او د کسب په بنیاد باندې د کوم ورا مسله خدا د ما ته د کوم تعریف کو که یو سړی وای چې نه د زوس چې دینو اجک ته ګلاس وېما نه زیاتې کوي د هر څه خپل یو اصول وي دغه وي اوس د څه خو نشي کېدی کنه چې راته چې را بز دې بس ته جدينو سیکل وېما زیاتې کوي یا ز سیکل د جاز وېما نو دا زیاتې کوي د هر چیز خپل یو طریقه کار دی خپل نو پاغي ته هغه بس پای به تلی نو بیا وته کوم یا دغه وای بل سوال دی چې دم په کسبګرو کې راځي او کنه د پښتنو معاشره یو اهم رکن دی دم په کسبګرو کې راځي او کنه دم په کسبګرو کې راځي او کنه څه مطلب دی دې څه کسبګرو کې راځي کنه دا کسب دی مطلب دا څوک دم په کسب کې نه چي ستاسو د کوېسچن نه خدا د غرازي خلق دي ته اندازه هم دا چې خلک بيخي ډېر ابد نه خلک مسله دا ده کنه چې یو دغه نه حقیقت نه څه خبر نه دي دم انتهایی نږدې او ادباري کسو تاسو خبري سوال جواب چا کولو دماما دم د دمامې نه وته دي دماما غون کی دا د بچ دینو د شاهانو د ملکانو د خانانو د هر چا چې د پښتنو مشرانو د کورونو د روزګار دی دا پیشه ده د بچ دینو هغه ډیر په اعتبار سره بروسي سره چې یو پیغام یو زین بل زی تر سو تاسو په قبایلو کې اوسم لیدلی شته کنه نو دا اوس یو نوې شکل ورته ملو شو بیا چې دینو دا هنرمند مونږ چې دینو هنرمند او دم مونږ یو ځای کړی دي دم چې دی یو ډیر عظیم کارو دا بس هغه خبره چې کله سپک خلک بر راغل نو هغه د دې اهمیت ونه پیژندو هغه سپک کل تاسو غور وکئ چې پخوا ټرک نو ټرالی نو دغه نو دا د دې کم چې دا اوس ټرکونو کې د مال وړي د غوړي شګوړي پلانې دګړې دا ترانسپورټر چې دی ترانسپورټرز دا د خرکار په دغه کې دی کنه لکه دا هغه وخت چې دی ترانسپورټرو په هغه وخت کې بتا سیز وس پس باندې وړو نو په دې سیزونو باندې اوس مونږه انجینیر ته خو مونږه ډېر غټ مقام ورکو لوار ته سپک ګورو خرکار ته سپک ګورو ترانسپورټر ته غټ ګورو وما شه دی کمال هغه شګه هغه په دغه وړي پټرالي کې ابدا نه ده خو که په هغه ټیم کې ټرالي نه وه دغه نو مال په خر باندې راوړه نو څنګه هغه بد څنګه شو خبره دا ده چې مونږ د خپل سټیسفیکشن د خپل خوشحالېدو دپاره هغه ما خو ته وی چې په ممکن داسې خلک راوچت شول چې د هغې هغه بل ته عزت نشي ورکولی بل ته قدر نشي ورکولی زه خو هغه سړی پښتون نه منم الله دې راته بخښنه وکړي هغه انسان نه منم مسلمان خو ډېره لرې خبر ده چې د بل قدر نه کوي د بل د عزت نفس خیال نه ساتي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه غیرتمند یم او چې په چا کې غیرت نی هغه د ړوند زړه مالک دی ړوند زړه مالک څه کوي دا بل انسان د عزت نفس خیال نه ساتي پکار خدا دا
چې مونږه د بل انسان د عزت نفس خیال وساتو د بل پیشي ته ونه ګورو چې دې څه کار کوي. الله تعالی ولي وي حضور صلی الله علیه وسلم ویلي دي چیرې تقوا اصل شی دی. پکار خدا دې چې موږ دا غا انسان دا پیشه هو ارچار صدا ما خوې کنه پرون هغه خرکار او ترانسپورټر دی. پرون زه چې دینو زما مشران چې دینو دا هو حکیمانو یا زموږ د پیشي خلک چې دینو حکیمانو نن چې دینو هغه ډاکټران دي. دا ټول دغه وګورئ نو خبر داوی چې مونږ د دې سيزونو نه را بهر شو په دې دا قوم چې دی دا خو یو بنیادی شی دی. د دې ارسه د دې بیل جواب معلومه وي د دې چې د خپل هغه جبا جامات او دستور وغیرہ ارسه چې بیل سیستم اوس لکه پښتون ته وره بیل جبا ده بیل هغه دستور دی دود دی معلوم دی. دغه شانتي چینیانو ته وګورئ نور دي خلکو ته وګورئ کنه کم چې بیل جبل لري تاسو دا غي دغه ته وګورئ دا غي دغه به وګورئ دا غي بخپل هغه ان ریټن لا به موجود وي دستور شي وته وي ریټن د چا به ریټن کې موجود وي چې شابه ان ریټن کې موجود وي. نو الله دیو کې چې موږ چې دین په دې سيزونو د هغه د نفرتونو د کمولو هغه کوشش وکړو د په خاصه توګه په موږ کې اولنې حق زموږ د قوم دی په موږ باندې چې د دې کې موجود ک هغه هر کسب سره تعلق ساتي که هر پیشي سره تعلق ساتي کاغه ترکان دی کاغه لوار دی کاغه ګجر دی کاغه چې دینو بل څوک دی کاغه ډم دی دا یو پښتانه دي د هرې قبیلې خپل خلک دي خپل غوي دي دا قبیلو برخه دي دا مونږ بیلول نشو دا زمونږ رونه دي د یو جبې د یو ویني د یو خلک دي. نو د دې د تړون د پاره په هر صورت کوشش کوو. ډیر خلک بده سي چې پای کې به دې سګټي وي د دې په بیل ساتلو کې د قومونو ماتولو کې د غي سګټي وي دغه وي نو هغه به خپل کوشش کوي خو ګټه همیشه دې نو د رښتیا او راضي دا چې وی چې اختیار شي کنه دروغ خپل اغازینه تختی او ان شاء الله چې دروغ و تختی که خیری الله مخاله خوشاله اوسئ.